تا به هغه درې کندهاري ځوانان نه یې لیدلي؟ تا هم نه دي لیدلي ځوانه؟ د چا څه سړی پوښتنه وکړي؟ نه په ښار کې کابل په ښار کې ګرځېدلی، نه په کرغه کې پیدا کېږي. اوس دا د پغمان ته پسې ځمه، په 5 دقیقې تکلیف پر ځان تېروم. پغمان ته پسې ځم، کاله ته نه سو پیدا. بالا کونړ ته م یوازې ځم، نورستان ته م ګرده یوازې غواړم. دی مه شروع بالا. پر یوه ځای 5 دقیقې انتظار نشي کولی. وسیله م زما کور ودان چې دونه انتظار مې ورته وکړي. دا اوس سره کم کار دی، خو دلته هم دا دې نه معلومېږي. 5 دقیقې دلته ورته کښېنم، که پیدا سو خو ښه درشه، کنې بالا ځمه. ښه اوس یې بیا ټلیفون هم بند دی. دا څه ناټک په ځان کړی دی؟ ای لوکو دلته راسئ، هلې هلې دلته راسئ، هلې هلې. اوغه دی، راځئ. سلام علیکم، جوړ په خیر. چیرې وې؟ څونه درپسې ستړی سو، څه سوې ته؟ زما 5 دقیقې سترګې سره تېرې سوي وې، تاسو بیا راسه ووتلاست. خو موږ کابل کتې، هغه دغه ته اوس دا دې پغمان ته درپسې رالو، هغه هم تا ته دلته ولیدې. هغه خو به خدای خیر کړي چې زه ورک کړم که تاسې دا په ځان څه شوډنګ کړی دی؟ دا چش دی؟ دا دریشي ده. چیش دپاره؟ څه در پېښه ده؟ کالي مو څه کړه؟ کابل دی، کابل نه دی نو. ورته ګوره څونه خوند را سره کوي. تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم. خو زه هم دغه کابل ته راغلی یم، اوس به دغه کالو په دې څه سوي دي؟ نو ته خو سپین ږیري شوې، ستاسو خو بالا خوند هم نه کوي پتلون. موږ خو ځوانان یو. تاسې ته چا وویل؟ په کابل کې مې اموران یو. کابل کې دې هم د سینمای په امیر سره په اکواړي کې ورانې ولید. نو نور خو ګران دي. نو ما د 2 ورځې کابل ته راغلی شو پکښې زه خپل کندهار غوږ ونیسئ. دا چې دې اوس د عکس مکس یو څوک وویني یا ورور ته دې وویل څه د کندهار د زابل د هلمند ملګري دې وویني، هغه به یې دې کندهار پرېښوئ، کابل ته ولاړه، دا شوډنګ یې په ځان وکړه. چش دی نو؟ ما په ژوند نه دي اغوستي، ده راته وویل وایه غونده. دغسې خوند ورسره کوي. ته ورته ګوره. سمه ده. یا دا خوند نه را سره کوي. زما ته اوس ګوره ما دا ډېر ښه خوند ورسره کوي. داسې بل رقم نه سمېږي. لږ چې وایي دا څونه درنه ده، درځغه دی. کابل دی او کابل دی. چې کابل دی نو دریشي فرض ده باره؟ پسخند مه جوړ کړی دی. کابل ته رالاست، الله کالي وغورځوي، لنګوټه وغورځوي، دریشي فرض ده، دریشي به خامخا اغوندي. د دې خوا به م زه خوښ سمه، پر پښو مې هیله کوم په سیاسدوسي کې مله ناست و. زما په موټر کې بیا نه سوه سپاره، ما هم دوی په میله را روان کړي وه، د سترګو اوبه یې را وایستلې.